خطرمنو اوریدونکو دا د اول انډیا رادیو د بهرنیو خبرونو پښتو څنګه ده. نن د 2020 میلادي کال د نومبر میاشتې 13مه نیټه ده. سیمه او نړۍ تازه خبرونه واوري. دا خبرونه تاسو ته پښپخماري وړاندې کوي. لومړی واوري د خبرونو مهم سرټکی. د بریکس هیوادونو د ترهګرۍ پر وړاندې نوې ستراتیژي غوره کړې ترڅو په اغیزمنه توګه له دې ستونزې سره مبارزه وکړي. لومړی وزیر مودي د متحده ایالاتو له ولسمشر منتخب جو بایدن سره خبرې وکړې او دواړو مشرانو د هند او متحده ایالاتو د ستراتیژیکو همکاریو د پراختیا لپاره موافقه وکړه. هند او قزاقستان د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دوه اړخیزو همکاریو بشپړه برخه بیا ختمه وکړه. د هیواد د کووډ-19 د بیا روغنې کچا 93.52 سلنې ته وده کړې. لومړی وزیر مودي وویل چې هندستان په ښار جوړونې کې پانګونې لپاره په زړه پورې فرصتونه لري. ولسمشر شي جین پینګ وویل چې چین له هندستان سره د کووډ-19 ویکسین په برخه کې همکاري کولو لپاره چمتو دی. جاپان او استرالیا د سویلي چین په بحر کې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره د پام وړ دفاعي تړون لاسلیک کړي. اوس واورئ بشپړه خبرونه. د 15 هیوادونو ګروپ یعنی بریکس د تروریزم په وړاندې مبارزه کولو لپاره نوې ستراتیژي غوره کړې. د بریکس د تروریزم پر ضد د همکارۍ هدف د بریکس هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او څو اړخیزې اړیکې بشپړې او پیاوړې کول او د تروریزم د مخنیوي لپاره او په نړیواله هڅو کې د پام وړ مرسته کول دی. د بریکس هیوادونو یو ځل بیا تقاعد وکړ چې ترهګري په خپلو ټولو څرګندونو کې د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو جدي غوښ دی او دا چې د ټیرریزم هر ډول عمل جرم دی او هیڅ توجیه نه لري. د بریکس هیوادونو دا هم په رحمیت وپېژندل چې ټیرریزم فعالیتونه میتھډونه او کړنې هدف دا دی چې یې د بشري حقوقو بنسټیزو ازادیو او دیموکراسي تخریب د ځمکنۍ بشپړتیا او د هیوادونو امنیت غوښول دی. نړیواله ټولنه باید د ترهګرو د پولې دواړو خواو حرکت په شمول د ټیرریزم د مخنیوي په اړه همکاري زیاتولو لپاره لازمي ګامونه واخلي. د بریکس هیوادونو هدف د نړیوال ټیرریزم پر وړاندې مبارزه او د دې تمویل لپاره خپل یووالي پیاوړی کول دی. لومړی وزیر نریندر مودي د متحده ایالاتو له ولسمشر منتخب جو بایدن سره خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي وویل. د ټلیفوني خبرو اترو په جریان کې دواړو مشرانو د هند او متحده ایالاتو د کووډ-19 پراخه پیژندنه، د اقلیم بدلون، د هند آرام سمندر سیمه کې همکاري او ستراتیژیکي ملګرتیا ته خپل ژمنې تکرار کړي او د ګډو لومړیتوبونو او اندېښنو په اړه یې خبرې وکړې. لومړی وزیر د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال په توګه ټاکل شوې کملا هاریس ته هم تود هرکلی وکړ. ښاغلي مودي وویل د هغې بریا د هندي او امریکایي متحد ټولنې ګډو لپاره چې د هند او متحده ایالاتو اړیکو لپاره خورا پیاوړې سرچینه ده او هم د لوی ویاړ او الهام مسله ده. د هند او قزاقستان ترمنځ د بهرنیو چارو وزارتونو د مشورو اوم پړاو د سه شنبه په ورځ ویډیو کانفرنس لاره ترسره شو. هندي اړخ د لویدي سیکریټر وکاس سوروپ او ل قزاق اړخ د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزیر لومړی مرستیال شکرات نورشیف په غاړه وو. د مشورو په جریان کې دواړو لورو د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دوه اړخیزو همکاریو بشپړه برخه وسیډله. په دې مشورو کې سیاسي، اقتصادي او سوداګریز، انرژي، دفاع، فضا، کونسلګری او فرهنګي مسایل شامل وو. دوی د کووډ-19 ناروغۍ په وړاندې مبارزه کې نظریات او تجربې هم شریکې کړي. دواړو لورو د سیمایزو او ګډو په حقله هم د نظر تبادله وکړه او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د 2021 او 22 مودې لپاره د هند راتلونکي دریځ په شمول په 100 اړخیزو برخو کې همکاري پراخه کولو موافقه وکړه. د هیواد د کووډ-19 د بیا روغنې کچا 93.52 سلنې ته رسیدلې. په 13 ساعتونو کې لسلور سلویک زرو څخه ډیر د کووډ ناروغان روغ شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې د روغ شویو خلکو ټوله شمیره تر 3.15 پورې لوړه شوې. اوس مهال ټولې قضیې د ټولو مثبتو قضیو یوازې 5.01 سلنه جوړوي. دا مهال په هیواد کې د فعالو قضیو ټوله شمیره 4,06,000 ده.
13 ساعتو کې اتا دیش زرا پګ سوا ولس نوی قضیه رامنځته شوی او د دې عمله په هیواد کې د مثبتو قضیو شمیره نه اتیا لکه رسیدلې. اوس مهال د هندستان د قضیو د مډینه کچا 1.0 سلنه ده چې دا په نړیواله کچا یو لټیټو کچا ده. د هیواد د طبي سیډنې شورا وايي په 13 ساعتونو کې لنا لکه 10 ازموینې اخیستل شوې وي. لومړی وزیر نریندر مودي او د هغه د لوکزمبرګ سیال ژاویر بیټل په سبا یو مجازي ناستا جوړه کړي. دا به په 13 لسیزو کې د هند او لوکزمبرګ ترمنځ د لومړی ناڅاپي ناستا وي. مشران به په کووډ وروسته نړۍ کې د هند او لوکزمبرګ همکاري پیاوړې کولو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو په ټوله ساحه وغږیږي. دوی به د نړیوالو مسلو د دوه اړخیزو غټو په اړه هم نظرونه تبادله کړي. هند او لوکزمبرګ په دې وروستیو کې د لوړې کچې تبادله ساتلو دوهم ورکړي. دواړه لومړي وزیران مخکې په 3 ځله یو بل سره ملاقات کړي دي. لومړي وزیر نریندر مودي وویل چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې د نړۍ کووډ وروسته اړتیاوو ته فکر وکړي او د خاري مرکزونو د نوي کېدو غوښتنه یې وکړه. تیر ماښام د بلومبرګ نوي اقتصاد فورم ته په وینا کې ښاغلي مودي وویل چې د وبا ناروغۍ خودلې خارونه چې د ودې انجنونه وو هم زیان منونکي زونونه دي. د نړۍ یو شمېر خارونه چې د لوی فشار وروسته د خورا بد اقتصاد بحران اعلان کړل. ښاغلي مودي وویل چې د سرا پیل کول به د ذهنیت پروسو او عمل بیا تنظیم پرتا امکان نه لري. هغه د دوه همدارا خارونو جوړولو اړتیا باندې تقاعد وکړ چې د استثنا لپاره پاکو اوبو حوضونو سیندونو او هوا اړین شیان دي. لومړي وزیر وویل د هندي خارونو د وبا په جریان کې یو غیر معمولی مثال وړاندې کړ په داسې حال کې چې په نړۍ کې د لوکبند په وړاندې د مقاومت پکې شتون درلودلې. د چین ولسمشر شي جین پینګ وویل چې چین چمتو دی د هندوستان سره د کووډ 19 واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د سه شنبه په ورځ د ویډیو کانفرنس لاره د بریکس ناستا په وینا کې هغه وویل چینایي شرکتونه د دوی د روسیې او برازیل ملګرو سره د واکسینونو درهم کلینیکی ازموینې کې کار کوي او موږ چمتو یو چې د سویلي افریقا او هند سره همکاري وکړو. ولسمشر شي وویل چین به دواړو آنلاین او هم له آفلاین بریکس هیوادونو سره کار وکړي ترڅو د ویکسین ډلایزو سیډنو او ازمایښتونو ته وده ورکړي. ولسمشر شي وویل چین به دواړو آنلاین او آفلاین بریکس هیوادونو سره کار وکړي ترڅو د ویکسین ډلایزو سیډنو او ازمایښتونو ته وده ورکړي. نباتات تنظیم کړي تولید تشبیهت او د یو بل معارونو وپیژني. هغه په دودیزو درملو کې د بریکس سمپوزیم چمتو کولو وړاندیز وکړ ترڅو د کورونا وایرس مخنیوي او درملنه کې د هغه رول وپلټي. د جاپان لومړی وزیر یوشیهاډا سوکا او د هغه استرالیایي سیال کوټ موریس د جنوبي چین په بحر او د پیسفیک ټاپو قومونو د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ د مخنیوي لپاره یو مهم دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دوه اړخیز لاسرسي تړون یعنی RRA د وروسته راځي کله چې د کواد اتحاد د بهرنیو چارو وزیران په ټوکیو کې وکتل چې پکې متحده ایالات او هند شامل دي. دغه تړون جاپاني او استرالیایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د یو بل هیوادونو څخه لیدنه وکړي او روزنه او ګډ عملیات ترسره کړي. د استرالیا لومړي وزیر وویل چې دغه تړون به د دوی امنیتي اړیکې قوي کړي او د دفاعي ځواکونو ترمنځ همکاري ته به لاره هواره کړي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه لوریو د یو چوکاټ په اړتیا هم موافقه وکړه. جاپان اردو ته اجازه ورکوي چې که اړتیا وي نو د استرالیایي ځواکونو ساتنه وکړي. د سویلي چین بهر کې وضعیت په اړه هم جدي اندېښنه څرګنده کړه او د دریز د بدلولو او هر اړخیزه او یو اړخیزه هڅې سره د دوی خوې مخالف یو ځل بیا تقاعد کړ او په دې توګه یې په سیمه کې تاوتریخوالی ډېر کړ. د خبرونو پای. سیاسی تبصره. د بریکس مجازي غونډه لیکنا د ډاکټر اس نارین روی ژباړه د پښتو څانګې. راتلونکي کال بریکس به د خپل اداري سفر 15 کاله بشپړ کړي.
د دې لاره تر اوسه ډیره ګټه ترلاسه نه دا کړې، خو خپله هیله یې ډیره لوړه په نښه کړې ده. دا لږ څه اهمیت نه لري چې هند به په دریم ځل لپاره په 2021 کې د بریکس مشري وکړي. د نړیوالو سازمانونو خوځښتونو او همکاریو میکانیزمونو کې د هند غړیتوب دوی ته درناوی وړوي، ځکه چې هند تر دې دمه د نړیوال نوښتونو په لحاظ د تصویر وړ معیارونه لري. حتی د دغې د خپلواکۍ د مخه هند د ملګرو ملتونو او څو نورو نړیوال سازمانونو غړیتوب ترلاسه کړ. دا حقیقت چې راتلونکي کال هند د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې اتم ځل سره یو ځای کېږي، دا یوازې یو اتفاق نه دی، دا په نړیوال چارو کې د هند لوبغالي رول ثابتوي. د بریکس د 12مې غونډې موضوع په حقیقت کې د روسیې لخوا په مجازي بڼه قربتوب شوی نړیوال ثبات، ګډ امنیت او ابتکار وده. هغه څه دي چې لومړی وزیر نریندر مودي یې اړوند او د بصیرت وړ بللې. هغه څرګنده کړه چې د جیو سټریټیجیک بدلون څرنګوالي به په ثبات، امنیت او وده اغیزه وکړي. د الفاظو لمنځه وړو پرته لومړی وزیر مودي وویل چې څرنګه د نړیوالې حکومتداري بنسټونو اعتبار او اغیزمنتوب تر یوې کچې لاندې راغلی. نه یوازې ملګرو ملتونو بلکې سازمانونو لکه نړیوال تجارتي سازمان، نړیوال وجهي صندوق او نړیوال روغتیايي سازمان کې معاینه لرونکي اصلاحاتو ته اړتیا لري. د هند لومړي وزیر تمه لري چې د بریکس غړو به د دې اصلاحاتو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټروس خبرداري ورکړ چې څو اړخیزه دقیقه له بیلابیلو لورو څخه تر برید لاندې دا کله چې موږ ورته تر ټولو زیات اړتیا لرو. دا د یو اړخیز وتل، د پرونو نه ادا کول، مجازي ویټو او د بد وضعیت له امله زیان په ځانېدونکی دی. دوه اړخیزې او څو اړخیزې سوداګرۍ او نورې هوکړې هم د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته مهمې ځانګړتیاوې تر پښو لاندې کوي. لومړی وزیر مودي همدارنګه د نړیوال ټولنې پاملرنې د ترهګرۍ د مخ ډېرېدونکي غوا په اړه راجلب کړه او ټینګار یې وکړ چې د ورته ناوړه عالمونو مرتکبین او د دوی د ملاتړ ذمه واران هم مخ ته راایستل شي. هغه د بریکس له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژۍ نهایی کېدو باندې رضایت څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې هند به همداسې د بریکس تر خپل مشرتوب لاندې پرمخ وړي. لومړی وزیر د بریکس هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ فرصت په غوطه کولو سره وویل چې د بریکس بین پانګ همکارۍ میکانیزم د نړیوال اقتصاد په بیاروغنا کې لوی رول لري. د هند د واکسینونو د تولید ظرفیت په اړه خبرې کول، هغه وویل چې په ځان بوسیا او هوسا هند ووټینګ ځواب ثابتېدای شي. د بریکس سفر خورا اسانه نه دی پاتې شوی. د نړیوالې حکمتدارۍ جوړښت د ځانګړي ځواکونو د تیرې ښوونکي بڼو لخوا د پام وړ بدلون ترسره کیږي. نړیوال اقتصاد له یوې نازک شیبې څخه تیریږي. د همکارۍ د سیالۍ چوکاټونو کې پراخه کچه شتون لري. کله چې د نړۍ د جنوب راپورته کېدونکي ځواب بریکس رامنځته کړي، نو دا خورا ډېر لیوالتیا او خوشبینۍ راپارولې. د دې ژمنې شویې ډلې قوت په پام کې نیولو سره بریکس په ځینو لویدیځ برخو کې زورونې، حسد، د لیونیتوب فشار او ګډوډ فکرونه هم وهڅول. بریکس تمې رامنځته کړي چې غړي هیوادونه به ګډې موخې تعقیب کړي او په نړیوال مسلو کې به پراخه کچه اړین دریځونه وښيي. د ناوخته وروسته داسې انګېرنه شتون لري چې د بریکس د همکارۍ چوکاټ د ځواکۍ سیاست او یو ځانګړي ګډو هیواد د تیرې ښوونکي اجنډا له امله خپل ګړندۍ له لاسه ورکړي. دا په ګوته کوي چې ولې بریکس داسې برېښي چې خبرو اترو ځینې برخه له لاسه ورکړي. کچېرې یو غړي د واکمنۍ په لټه کې شي، نو دغه ډله به غیر معقول وبلل شي. آیا ملګرو ملتونه او د نړیوال حکمتدارۍ ډېرې ازادۍ د ویټو سیستم په نتیجه د زیان سره مخ نه دي؟ د ملت دولتونو ترمنځ د ځواب بدلون سره د مختلف غیر دولتي لوبغاړي او د
लोबगढ़ो नखते जवाब हम मख पर जातो दी। लोबगाड़ी बदलेगी मगर दा हम द नड़ी वाले मसलो पराखा कचा द हमदारा नड़ी वाले होसाइने लपारा मुहिम दी। ब्रिक्स अड़त्या लरी चे खपल जान ब्या तंजीम कड़ी। दा बगड़ी हिवादुना लवदा कवलो सखा लरे वसाती कचेरे दा पखपला दयो गड़ी या बल त बरलासा दरीज वरकड़ी। दा ब मसावी डबल हम दी चे जीनो बरखो के यवाजे द खपले गटे पर नजर सातलो द अरादे सखा द हल लपारा लारे व मुमई चे शाही तर ओसा दा फोरम टूलो गड़ो हिवादुनो त डेर अर्जक न देवर कड़े। द गड़ी हिवादुनो तरमज तजारत आओ इक्तसादी अड़ी के बेलशका ज्यादा शवीदा खू दा गैर मुतनासिब डबल चीन प गटा रसवी। ब्रिक्स ब्यारोगनो त अड़त्या लरी लगा संगा चे आइंस्टीन मूग त यादवना वकड़ा तासो नशे कवलाए दस्तुंजो हल पवरता कचा बराबर कड़ी। चेरता चे तारमंस तशवी नु तासो बाय दस्तुंजे लवरता कचे सगा हम पोरता के दो त अड़त्या वलरी दावू दनन तपसिरा।